ملګرو سلامونه. نن مو د زده کړې په ځای له یوې بریا او پرمختګ خبروم چې د پښتو ژبې او پښتنو لپاره ډیر اهمیت لري. پر 2014 کال چې ګوګل خپل ټرانسلیشن انجن کې پښتو اضافه کړه، نو د پښتنو لپاره یوه لویه د خوشحالۍ خبره وه. او همغه کال بیا پښتنو په کابل کې 1 کیلومتر لیک د مننې ولیکه چې له ګوګل نه مننه وکړي او د دې کار درناوی یې وکړي. ګوګل ټرانسلیټ کې د پښتو ژبې د یو ځایولو ګټه دا وه چې مخکې به که پښتانه یو متن په انګلیسي یا بله ژبه لاره غوښتلې چې په ژباړه کې له ګوګل ګټه واخلي، نو هغه متن به یې بلې ژبې ته ژباړه. که پښتون به په اردو یا پارسي پوهېدو، نو د همغې ژبې متن به یې ګوګل کې د اردو یا پارسي ژباړې ته اچاو. خو کله چې ګوګل پښتو خپل ټرانسلیشن انجن کې ور اضافه کړه، نو ګټه یې دا شوه چې د هرې ژبې متن اوس په ګوګل ټرانسلیټ کې واچوي، ژباړه یې په پښتو کوي. اوس یوټیوب هم ورته ګام پورته کړی. مخکې به چې کوم فلم یا ویډیو په یوټیوب کې وه، که په هره ژبه به وه چې ټایټل به یې درلوده، پښتو ته یې ژباړه نه کېده. خو اوس که د هرې ژبې ویډیو وي چې ټایټل ولري، که په هره ژبه وي، انګلیسي وي، روسي وي، چینایي وي یا نورې ژبې وي، همغه ټایټل موږ بدلولی شو پښتو ته، او چې هلته هره خبره کیږي، هر عمل کیږي، سملاسي ژباړه ورسره په پښتو لیکل کیږي. خو دا چې دا کار څنګه کیږي، یوه طریقه هم لري. کله چې تاسو یوټیوب ته لاړ سئ، یو فلم ولیکئ او درته راواوړي، چې فلم چالان سي، ضرور نو دغسې پرده خو وي. دلته د شاتګ، دلته د درېدو او دلته د فلم د مخ ته بولو نښې دي. دې خواته شاته راځي، دلته درېږي او دلته بیا پرمختګ کوي. خو په دې څنګ کې نورې علامې دي. یوه علامه هم د ټایټل ده، سب ټایټل، او په څنګ کې یوه داسې علامه ده چې سیټینګ ورته وایي. کله چې تاسو یو فلم کې دا علامه ولیده، منظور یې دا ده چې دا فلم که د هرې ژبې دی، سب ټایټل هم ورسره دی. نو سب ټایټل تر څنګ دې علامې ته راځئ، دلته نورې نښې هم شته، په دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړه، نو دلته پاس کوالټي لیکل کیږي، له هغه نه بر بیا سب ټایټل لیکل کیږي. کوالټي شو، بیا سب ټایټل شو. سب ټایټل که په انګلیش وي، دې څنګ کې انګلیش راځي، که بله ژبه او بله ژبه راځي. نو په دویم ګام کې تاسو له کوالټي تېرېږئ، په سب ټایټل کلیک کوئ. کله چې په سب ټایټل کلیک وکړئ، په دې ځای کې آټو ټرانسلیټ راځي. له آټو ټرانسلیټ نه پاس ژبې راځي. ممکن همغه ژبه راسي چې سب ټایټل ورباندې ده یا بله. مثلا کیدای سي چاینا راسي چې د چینایي ژبې فلم وي، یا عربیک راسي چې د عربي وي. نو تاسو له دې ژبې سره کار نه لرئ، آټو ټرانسلیټ باندې کلیک کوئ. کله مو چې آټو ټرانسلیټ باندې کلیک وکړه، بیا څه کیږي، نو بیا د یوټیوب هغه ژبې چې تقریبا 100 دي او دلته یې ژباړه کیږي د سب ټایټل، همغه لیست راوړي. تاسو پی ته راځئ. د پی په سر کې څه ده؟ پښتو ده. بیا پرسین ده، پولیش. خو دلته چې پښتو په سر کې ده، په پښتو کلیک کوئ. کله مو چې په پښتو کلیک وکړ، نو دغه ټایټل چې د هرې ژبې و، تاسو ته په پښتو راځي. مثلا هلته که هره خبره د هرې ژبې وي، ویل کیږي، دې ځای کې ژباړه په پښتو درته لیکل کیږي. یوه بله یادونه دا هم کومه، کله چې تاسو ځینې فلمونو کې یا ویډیوګانو کې په دې کلیک وکړ، ژبه درته خلاصه شوه
چې هره ژبه وه ممکن لاندې اټو ټرانسلیټ په همغه وار سره ونه لیکل شي تاسو بیا په همغه ژبه کلیک وکړئ هلته کیدای سي سی سی اس سی لیکلی وي سب ټایټل که بیا مونه شو بیا هم ولیکئ کلیک وکړئ چېرته چې سب ټایټل لیکلی وي یا ژبه راغلې وه همغه ژبه چې دلته فلم کې ده نو بالاخره به تاسو څه ته ورسوي اټو ټرانسلیټ ته ورسوي نو دغه بریا دې زموږ او ستاسو ته مبارک وي خو پوهېږي د دې وجه څه ده چې یوټیوب دا چانس پښتو ته ورکړ زما په نظر لامل یې دا دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې پښتانه ځوانان په یوټیوب کې ډېر کارن سوي په مختلفو برخو کې ویډیوګانې جوړوي او خپروي چې د ډېرو ځوانانو په ویډیوګانو اوس اعلان هم خپریږي او دوی ته مالی ګټه رسیږي یعنی یوټیوب کې د دغو ځوانانو د کار دوه ګټې دي هم پښتو ته خدمت دی او هم خپل ځان ته پیسې په کور پیدا کوي خو دا چې یوټیوب نه څنګه پیسې پیدا کولی شو راتلونکي ویډیو ته انتظار کوئ الله مو مل شه خو تر هغه مخکې پښتو لرننګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ